هوساینې 15 اصله. زه خپل ذهن ته د منفي افکارو لار ورکولو اجازه نه ورکوم. زه په هر حال او د ژوند په بدترینو شرایطو کې مثبت فکر کوم. دویم اصل، زه د خدای په لوري په ټاکل شوي تقدیر نیوکه نه لرم. هغه له هر چا ښه د چارو په جریان خبر او پوهیږي. دریم اصل، زه د تنبلۍ، ځان پالنې او وزګارتیا اجازه نه لرم. زه د ستونزو پر وړاندې روحاً او جسماً پیاوړی یم، ځکه زه جسم نه یم بلکې ستر روح یم. څلورم اصل، زه د ناپوهۍ، ناخبرۍ او جهل په کرونده کې د پاتې کېدلو اجازه نه لرم. زه باید پوه شم، زه باید ولولم. پنځم اصل، زه پرته له خدایه هیڅ چاته اړتیا نه لرم. هغه زما لپاره کافي دی. د هغه ذکر زما د آرامۍ سرچینه ده. هغه زما همدم دی. زه د خپل خدای سره مینه لرم.